د ګرد قبیلې داسې یو غل چې له غلا څخه یې توبه ویسته. په ګرد قبیله کې یو مشهوره غل اوسېده. هغه د خپلې توبې واقعه داسې بیانوي: یوه ورځ زه له خپلو ملګرو سره د غلا لپاره راووتم. مزل مو کوو. یو ځای کې د استراحت لپاره کېناستلو. هلته مې د خرما 3 ونې ولیدې چې 2 د خرما ونې شنې او یوه ونه وچه وه. یوه مرغۍ مې ولیده چې د شنې ونې ته راتله. یوه خرما به یې په مښوکه کې اخیسته او وچې ونې ته به تله او هلته به یې اچوله. دا غل وایي چې زه ډېر حیران شوم چې دا مرغۍ دا خرما چیرته وړي. نو زه د وچې ونې ته پورته شوم او وختلم چې څه خبره ده. کله چې پاس وختلم نو ما ولیدل چې یو ړوند مار پروت دی. خوله یې وازه نیولې ده او دا مرغۍ یوه خرما د مار خولې ته اچوي تر څو مار یې وخوري. دا مې چې ولیدل ډېر زیات حیران شوم. غل وایي ما ته ژړا راغله او ومې ویل: یا الله، مار خو داسې یو حیوان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یې د وژلو حکم کړی دی، خو چې دا اړون دی بیا هم تا ده ته د روزي رسولو لپاره یوه مرغۍ مقرره کړې ده. یا الله، زه خو ستا بنده یم، مسلمان هم یم او بیا هم د خلکو څخه په غلا خپلو روزي پیدا کوم. یا الله، ته چې دې ړوند مار ته روزي ورکوې نو ما ته هم حلاله روزي راکولی شي. غل وایي زما په زړه کې ویره پیدا شوه. یو غیبي اواز را باندې وشو چې زما دروازې خو د توبه کوونکو لپاره خلاصې دي. غل وایي په همدې ځای کې مې له غلا څخه توبه وکړه او کومه توره مې چې د غلا لپاره راخیستې وه هغه مې هم په همدې ځای کې ماته کړه او چیغې مې کړې: یا الله، ما وبخه، زما توبه ده. بیا یو غیبي اواز را باندې وشو: ای بنده، مونږ ته قبول کړې، معافي مو درته وکړه. غل وایي کله چې راښکته شوم ملګرو مې پوښتنه وکړه څه در باندې وشول. ما ورته ټوله کیسه وکړه او ورته ومې ویل ما خو توبه وکړه او له الله تعالی سره مې وعده وکړه چې نور به حرام مال نه خورم. هغوی چې دا واورېدل هغوی هم تورې وغورځولې او توبه یې وکړه. بیا مونږ ټول حرام مالونه بیرته خلکو ته ورکړل او مکې معظمې ته د حج ادا کولو په نیت روان شو. کله چې مونږ 3 ورځې مزل وکړ یو کلي ته ورسېدو. هلته یوه بوډۍ ښځه وه چې په سترګو ړنده وه. راووته او له مونږ څخه یې پوښتنه وکړه: آیا په تاسو کې د ګرد قبیلې پلانکی نامی کس شته؟ غل وایي زما نوم یې واخیست. ملګرو ورته وویل: هو دا دی. زه یې ورته وښودلم. هغې بوډۍ ښځې ما ته یو څه جامې راکړې او راته ویې وې: نن 3مه ورځ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب کې وینم او ما ته فرمایي چې دا جامې د ګرد قبیلې پلانکي کس ته ورکړم. غل وایي ما هغه جامې واخیستې او په خپلو ملګرو مې تقسیم کړې.